تونکو دا د پیریانو غار دی. د دې ټوله کیسه به درته کوم، خو دې ته دننه اول ورځو، چکر پکې لګو، ګورو چې دننه څه حالات دی، پیریان پکې شته که نه. راځئ. دا وګورئ ها، دومره غټ غټ تیږان دي، بره پې هم لوی غر دی، تنګ غار دی، تنګ. دننه پکې ورځو. دننه پکې ورځو، خو غار وګورئ، بره غټ تیږان دي او تنګ غار دی. ویل کېږي دا چې دې کې پیریان وي. خدای خیر وکړي. دې سایډ ته نور هم تنګ دی. د دې کیسې درته کومه، د دې چې کومه سټوري ده، خلک څه خبرې کوي او دا څنګه دې ته د پیریانو غار ویل کېږي. دا سایډ یې ډېر تنګ دی. هغه طرف که تاسو وګورئ، بیا هم ښه دی، کولو دی. دا ټول غټې غټې ګټې دي. مونږه داسې خطرناک ځایونو ته ځو ګوره ستاسو دپاره، او ویډیوز کوو، بیا هم تاسو نه منئ. دې سایډ ته اوس ډېر تنګ دی، نرۍ غوندې رو دی. دا کیمره به داسې ته وکړم، کوشش به وکړم. دا وګوره، دې نه چې روځي که نه، ډېر په ګرانه به ترې وځي. ښه، نو د دې کیسه داسې ده چې دا یو ځای کې یو غر دی، په هغې کې دغه غار دی. دا غار دی، دې سره خوا کې اخوا یو مزار خم دی، خو د خلکو اوس عجیبه شان عقیده ده. عجیبه شان عقیده د خلکو دا ده چې خلک وایي چې یاره په دې غار کې د هغه سایډ نه دې سایډ ته راشي، نو که تا سره پیریان وي، هغه به درنه دلته پاتې شي. دغه عقیده ده د ډېرو خلکو. خپلې هغه زنانه راولي چې په چا باندې پیریان وي، په دغه غار کې د هغه سایډ نه دې سایډ ته راوباسي. دی وایي چې دی نه په دې غار کې دلته پیریان پاتې شو، خو زه په دې یقین نه لرم. نور لوکیشن ډېر ښکلی لوکیشن دی او عجیبه خبره ده. دی وایي چې دلته کې د خلکو نه پیریان پاتې کېږي. که دلته پیریان پاتې کېده، نو آیا دې باندې به اوس زه راتېر شوی وم، په ما چې پیریان نشته، سم سړی بیا په دې راتېرېدی شي، پیریانو به زه روغ پرېښی وم. عجیبه خبرې دي، خو عقیده خپله صحیح ساتئ، په خپل الله باندې بروسه ساتئ او په داسې قسمه خبرو باندې باور مه کوئ. خو دا غار چې دی ډېر خوفناک خطرناک غار دی. دلته موږ ډېر راغلي، ډېر ویډیوز مو کړي دي، خو خلک چې دي نو بعضې خلک وي چې خلک وایي چې څه وایي ورته مړه، وایي ضرورتمند په خټه باندې اور لګوي. نو بعضې خلک وي هغوی بس مسئلې وي د پیریانو وي، نور څه وي، ذهني چې کوم بیماري وي د زنانو، ذهني کمزورتیا وي، نور څه ټینشنونه وي، نورې جسماني روحاني بیمارۍ وي، هغوی زړه کې وایي جوړې بس په دې پیریان دي، او دا پیریان بس اسان کار دی، په دې سوري کې هغه سایډ نه دې سایډ ته روځه، بس پیریان درنه پاتې شو او بس کیسه حل شوه. نه، په دې وړو وړو خبرو باندې دا غټې مسلې نه حل کېږي. دې دپاره به تاسو داسې کوئ چې په قرآن مجید کې د هر یو شي علاج شته دی. نو کوشش وکړئ چې داسې عقیدې مه لرئ او کوشش وکړئ چې خپل آخرت مه بربادوئ. ویډیو مخکې شیر کړئ چې چېرته مې ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.